د خیر کار. لنډه کیسه. نصیر احمد احمدي د ورځپاڼې مدیر راته وویل د دفتر بودیجه کمه ده، غواړو چې څو تنه اضافه بس کړو، خو د وروستی چانس لري. دا یو امتحان وګڼه، که دې زموږ په خوښه مرکه راوړه کار ته دوام ورکولی شي. شهرت مې خټه شو، فکر په مخه کم. په ښار کې مې د مرکې لپاره ور څوک ونه مونده. خپلې کوټې ته لاړم. یو ملګري ته مې تلیفون وکړ. د یو داسې ځای راوښود چې شتمن خلک ډېر پکې پیدا کېدل. ما هم بکس وتاړه. سهار وخت په موټر کې کېناستم او ماسپښین قضا ټاکلي ځای ته ورسېدم. په یوه مسافرخانه کې مې کوټه ونیوله. بېرته لاندې راکوز شوم. د ولسوالۍ په بازار کې وګرځېدم. خړ دوکانونه وو، خلک کم ښکارېدل. څنګ ته یو لنډ کروزر موټر ولاړ و. ور وګرځېدم. موټروان غټه لونګۍ تړلې وه. نیغ په نیغه مې وپوښتل داسې څوک مې په کار دی چې د خیر یو کار یې کړی وي. سړی په حیرانۍ راته وکتل. ور یې وویل سپین وغږېږه، مطلب دې څه دی؟ معنا دا چې یا یې کوم پول جوړ کړی وي، یا یې کوم مکتب یا هم کلینیک ته ځمکه ورکړې وي، یا یې د خلکو لپاره د پاکو اوبو غم خوړلی وي، او یا یې کوم بل داسې کار کړی وي چې عامو خلکو ته یې ګټه رسېدلې وي. سړی یو شېبه فکر په مخه کړ. بیا یې د یو کلي نوم واخیستی. وویل چې هلته یوې موسسې یو مکتب جوړ کړی دی. په خبره کې ور ولوېدم. موسسې پرېږده، عامو خلکو څه کړي دي؟ نیغ یې راته وکتل. تندی یې تریو شو. په خشکۍ وویل ښه لیونی خو به نه یې. زړه کې مې خبره را جوړوله چې موټر حرکت وکړ. یوه شېبه ودرېدم. بیا د خوراکي موادو د خرڅولو یوه دوکان ته ورنوتم. دوکاندار پیسې شمېرلې. له سلام وروسته مې خپله کیسه ورته تېره کړه. برګ یې راته وکتل او ویې ویل حکومت څه بلا وهلی چې په خلکو یې جوړوي. زه بابا له کاره مې وباسه. ناامیده مسافرخانې ته راستون شوم. یوه شېبه مې په خپله کوټه کې سر ولګاوه. د ماښام له لمانځه وروسته ډوډۍ ته ورکښته شوم. په هوټل کې ګڼه ګوڼه وه. خلک د 100-130 متره غوړ او خیرن دسترخوان دواړو خواو ته ناست وو. چا ډوډۍ خوړه، چا د کباب فرمایش ورکاوه، او ځینو نورو کابلي پلو غوښت. یوازې 4 سپین ږیرو ته د ښوروا کاسې ایښې وې. دوی خوشحاله ښکارېدل. د خوراک په وخت کې خبرې سره کولې او له غږېدا څخه یې پوه شوم چې حج ته روان دی. زم دوی ته نږدې په یو خالي ځای کې کېناستم. وریجې مې راوغوښتې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته سپین ږیرو ته ورنږدې شوم. د طبي خلک راته وایسېدل. ومې ویل زه په داسې چا پسې ګرځم چې د خیر یو کار یې کړی وي. یوه وویل څه یې کوي؟ غواړم چې د اخبار لپاره مرکه ورسره وکړم. د دفتر مشر شرط راته ایښی که مې داسې څوک وموندل خپل کار ته دوام ورکولی شم، که نه شوي. د خندا غږ پورته شو. 4 واړو ښه شېبه وخندل. وروسته یوه له نسوارو په ډکه خله وویل بېکاره دې بولم. یوه بل له خپلې خلې ساختګي غاښونه راوایستل. د څادر پسکۍ پې تېره کړه. بېرته یې د وریو پر سر کېښودل. ور یې ویل هسې ځان مه په عذابه وه، که زما منې لاړ شه او په کوم بل کار پسې وګرځه. مخ مې ور واړاوه. خو ما اورېدلي چې په دې ځای کې ډېر آباد خلک اوسي، زیاتره یې په بهر کې وي او ښه عاید لري. ته سم وایي. زما خپله 3 زامن په خارج کې دي. د الله فضل دی، کار یې جوړ دی، دوکانونه لري، خو هر څه چې وي پخپله یې پیدا کړي دي. زحمت یې ایستلی. خلک په بلا وهي څه کوي. ها زه غلی شوم. دوی یوه شېبه د حج د ثوابونو په اړه خبرې وکړې. وروسته لمانځه ته روان شول. خواشینی وم. تمه مې ختلې وه. خپل کار مې له لاسه وتلی راته ښکارېده. وروسته مې یو سړی تر څنګ کېناست. له رنګه تورو په غاښونو کې یې خلې وه. ور یې وویل ما ستاسو خبرې واورېدې. زه خپله د دې ځای یم، خو د سورلیو موټر لرم. ډېر وطنونه مې لیدلي دي. داسې سړی دلته نشي موندلی. په حیرانۍ مې وپوښتل ولې؟ په ټوله سیمه کې داسې څوک نشته چې نورو ته یې خیر ورسېدلی وي. دلته خو پیسهداره خلک ډېر دی. سړي هوټلې ته ورغکړل. ما ته یې وکتل. ور یې وویل چای درته راوغواړم. او شین که تور فرق یې نشته. هوټلې ته یې مخ ور واړوه. چیغه یې کړه 2 شنې. وروسته یې راته وکتل. ور یې وویل په دې خبرو پسې مه ګرځه. ما درته وویل که په ټول ولایت کې وګرځې داسې څوک به ونه مومې. سړی غلی شو. د سترۍ یا واسکټ جیب ته یې لاس کړ. سګرټ یې راوایستل. کوټه یې راته ونیوه. ویې سګرټ. د سر په اشاره مې پوه کړ چې نه یې څه کوم. د یوه سګرټ ته د اور لګېد دانه ونیوله. له خلې یې سپین لوګی ووت او ویې پښتانه چې شتمن شي 2 کاره کوي. 2 واده او بدي. یوه بله به درته وکړم. هر
یوې 2-3 موټره لري، نور خیر یې ونه رسېد، خو کلو ته غځېدلې ټول سړکونه یې خراب کړل. خواشیني مې نوره هم ډېره شوه، فکر په مخه کړم، د سړي په غږ مې جټکه وخوړه. ویې ویل په یاد مې شو تېر منی مې یوه ځای ته مسافر یوړل، په یوه کور کې مې شپه شوه. د کور خاوند د خپل یوه کلیوال صفت راته کاوه، ویلې چې د خیر سړی دی. ځواب لپاره یوه ژوره ساه کیندلې، ټول کلیوال اوبه ورنول. په زړه کې مې خوشحالي راټوله شوه. موټروان وویل خو ځای یې لرې دی، بل ولایت ته به پسې ځې، 6 ساعته مزل غواړي. په بیړه مې وویل پروا نه کوي، ته یې ادرس راکړه. ادرس مې ولیکه، له سړي مې مننه وکړه او خپلې کوټې ته لاړم. د شپې تر ناوخته ویښ وم، د خوشحالۍ له لاسه خوب نه راته او ځان مې بېرته په دفتر کې لید. سهار وخت یې د موټرو اډې ته لاړم. ټوله ورځ مې په ستړو لارو مزل وکړ او غرمه د ولایت په مرکز کې له موټره کښته شوم. تر کلي مې دربست موټر ونیو. کله چې ټاکلي ځای ته ورسېدم، د کلي نیمایي اوسېدونکو د څښاک د اوبو د نه درلودلو له امله کډه کړې وه. حیران شوم، په پوښتنه مې ژوره ساه وموندله، خو د واټر پمپ کوټې ته غټ کول ور لوېدلی و. چا راته وویل چې په دې کلي کې ټول خپل سره پراته دي. 3 میاشتې مخکې د ساه خاوند د خپلو تربورانو سره په یوه کوچنۍ خبره وخوړله. هماغه راهیسې ماشین ته کولو پور اچولی او هېچا ته اوبه نه ورکوي. حیران وم چې څه وکړم، خواشینی وم، سترګې مې ډکې ډکې کېښونه. پوهېدم چې دا خفګان مې د خپلو خلکو وطن د بدبختۍ له لاسه و که مې خپل کار په خطر کې لید. پای.